بسم الله الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که اموالشان شب و روز به طور آشکارا و در نهان خرج میکنند در راه الله متعال برای کسب رضایت و اجر پاداششان نزد الله متعال است و نه اندوهگین میشند و نه ترس خواهند داشت. الحمدلله جای افتخار است که چای 304 در منطقه دیوانه قره‌باغ حفر شده است. هموطنان عزیز ما از این بهره برداری میکنن. سپاسگزار هستیم دوستایی که سهم گرفتن و این روند ادامه داره. ما انشالله که تا آخر این سال بیشتر از 100 حلقه چای آب حفر خواهیم کرد. ولایت مختلف جایی که مردم و میهنان عزیزمان نیاز داشته باشند به آب. عزیزای ما جمع شدن. انشالله قبل از که با اینا صحبت کنم نماینده این محل برادر عزیز و بزرگوار ما چال دان شما خوب هستین؟ والا دو خدای فضل ده منن ډیر زیات. میشه که بگوین که چقدر مردم به قلت آب قبل از اینکه چای آب حفر شوه روبرو بودن؟ یاره دلته تقریبا ډیر شونه زیات خل دي چې سای وچی شوی دي او بنشته دي او د دې څانه استفاده کوي. نو لہذا اوس داسې د ماسکین د خوب وخت ماشومان وده دي کنه د دې پیسو چند ماشومان دلته راتلی شل. با ان شاء الله آل مشکلشان د دې خلق ستونزه اوس حل کیږي ان شاء الله. بالکل د دې خلق ستونزه حل کیږي او په دې باندې وار نشته ده. همیشه دلته دا ټول خل د دې وبونه خړوب کیږي مستفید کیږي. مننه تاسو نه. خوب هستی لالا؟ خیمه خیه اوس خوشحاله چې دا دلته سا حفر شوی دی؟ و خوشحاله یم هلته سا جوړه سوله اوس هر څوک اوبه هم پکې څښي. وروسته چې دا سا حفر شي اوبه تاسو د کوم ځای هغه کړی وو؟ مخکې به هم له کورونه اوبه راوړلې بل چا د کورونه څاګانې مچې وې او اوس دا څا ووهل شوه اوس له دې څا نه وړو. خب دوستان عزیز لینکا مشاهده میکنین انشالله که دوباره تکرار میکنم برنامه ما ادامه داره. عزیزای ما اینجا است و ما میخوایم که دوست ما بمبه بزنه ما یک دستوری ما بشویم انشالله. دوستان عزیز بنیاد قمر برنامه تجارت‌های کوچک برای انداخته. فامیلایی که توانایی نگهداری از فرزندانشان به سبب مشکلات اقتصادی را ندارن و اونا را مجبور ساختن که کارهای شاق انجام بده، بنیاد قمر به این خانواده ها تجارت‌های کوچک برای می اندازه. در این امر خیر سهم بگیرین. شماره تماس و همچنان لینک ارتباطی مشاهده میکنین در آخر این کلیپ. ما در کمال امانتداری رسالت خویش انجام میدیم.